څنګه ډېر کوروالی وکړو او ژر خلاص او انزال نه شو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نښان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې ډېر کوروالی وکړو او ژر انزال نه شو؟ لکه څنګه چې اکثره خلک به تاسو داسې په خپله هم یاستئ او خپله به ځینې داسې پیښو سره مخ شوي یاستئ چې کله کوروالي ته نږدې شئ نو اکثره خلک ډېر ژر خلاصېږي. د دې پر ځای چې دا فکر او سوچ دوی سره وي چې آیا ولې داسې کېږم، خو دوی ډاکټر ته مراجعه د شرم نه نشي کولی چې څنګه خپل مشکل ورته بیان کړم. د دې لپاره ما تاسو ته یو لنډه نسخه راوړې چې تاسو کولی شئ د دې نسخې په استعمال سره هم ځان قوي کړئ او هم د انزال مخه ونیسئ. یعنې که تېز ته ژر خلاصېږي او ستاسو شوق دومره زیات وي او زړه کې مو دومره زور وي خو په کوتک کې مو زور نه وي، نو کولی شئ د دې نسخې څخه ګټه واخلئ. تاسو کولی شئ د زردکې اوبه وڅښئ. د زردکو اوبو سره کولی شئ تاسو 2 هګۍ مکس کړئ. د جوړولو طریقه یې دا ده چې تاسو د 1 ګیلاس زردکو اوبو سره 2 هګۍ، 1 کاشوغه عسل او د هغه ترڅنګ 2 دانې عدده چارمغز چې باید چارمغز داسې شوي وي چې پوډر ترې جوړ شوي وي، دا به واخلئ او مکس به یې کړئ. هر وخت د سهار چې د لمانځه نه راپاڅېدلی کولی شئ په نهارې باندې د 23 یا 24 ورځو پورې، یا هم که چېرته 13 ورځې پوره شولې نو کولی شئ چې ستاسو بدن کې دومره مثبته نتیجه پیدا شي چې په خپله به حیران پاتې شئ. که غواړئ چې ځان قوي کړئ او مېرمنه مو ته شکست ورکړئ او مېرمن مو ژر خلاصه کړئ په کوروالي کې، نو کولی شئ د دغې نسخې څخه ګټه واخلئ. بیا هم تاسو تکرار کوم چې 1 ګیلاس د زردکو اوبه، د هغه ترڅنګ 2 هګۍ او له هغه نه وروسته کولی شئ 1 کاشوغه یا 2 کاشوغې عسل. د عسل نه وروسته تاسو کولی شئ 2 یا 3 دانې چارمغز واخلئ او پوډر غوندې یې میده کړئ او دا دیو ته ور واچوئ او بیا یې نوشیجان کړئ. تر 20 یا تر 13 ورځو پورې کولی شئ دوامداره دا نسخه وکاروئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.